که چیرې ډېر مات شوي شیان شتون ولري او ډېر چټل وي نو دا امکان لري چې تاسو لپاره سم کور نه وي. که ستاسې د کور مالک تاسو ته ووایي زه به دا سم کړم مګر دا په قرارداد خط باندې ونه لیکل شي، دوی د قانون له پلوه اړتیا نه لري هغه څه وکړي چې دوی ویلي دي. اکثریت قراردادونه 12 میاشتو لپاره وي، په دې معنا چې تاسې اړتیا لرئ د ټول کال لپاره کور په کرایه نیسئ. ځینې قراردادونه 6 میاشتې 3 میاشتې د کور مالکین شاید په ټلیفون یا په لفظي توګه د کور پرېښودو خبرتیا ونه مني. کولی شي چې دغه انځورونه تاسې له زرګونو ډالرو تاوان څخه وژغوري. تاسې باید دا عکسونه او دا ورقه له ځان سره وساتئ او کور مالک ته یې وښایئ چې تاسې هغه وسایل چې خراب او یا هم مات شوي دي د دوی لخوا نه دي مات شوي. دا به شاید ستاسې د 30 څخه تر 80 دقیقو پورې وخت ونیسي. سلامونه، هیله لرم چې ټول روغ جوړ خوشحاله او آباد اوسئ. درنو لیدونکو، د خپلو خپرونو او معلوماتي ویډیوګانو په ترڅ کې نن غواړو چې په ډېره یو مهمه موضوع در سره بحث وکړو او د یو ډېرې مهمې موضوع په اړه در سره ځینې معلومات شریک کړو چې دا شاید هغه افغانان چې هغه نوي راځي د هغوی لپاره ډېر ګټور وي. درنو لیدونکو، طبعا څوک هم چې د یو هیواد څخه بل هیواد ته کډه کیږي نو دا اړینه خبره ده چې هغه هلته کور یا اپارتمان ته ضرورت لري تر څو پکې خپل ژوند تیر کړي. نو په همدې خاطر باندې مو درته نننۍ موضوع دې ته ځانګړې کړې ده چې څنګه کولی شو چې یو کور یا اپارتمان په کرایه ونیسو، د هغې اصول او شرایط څه دي، او مخکې له دې نه چې خپل نوي کور ته کډه شو هغوی سره په څه ډول قرارداد لاسلیک کړو او کوم مسایل باید په پام کې ونیسو. نو په همدې اړه در سره نننۍ خپرونه کې راټول شوي معلومات شریکوو. ستاسې د حقونو او مسؤلیتونو درک کول کله چې تاسو کور په کرایه نیسئ. موږ به تاسې ته د اپارتمان یا کور کرایه کولو د څرنګوالي په اړه معلومات درکړو او هر هغه څه چې ستاسې او ستاسو د کور مالک دواړه پرې مکلف یاست. کله چې تاسې کور یا اپارتمان په کرایه نیسئ نو داسې مقررات شتون لري چې تاسو او ستاسې د کور مالک دواړه باید تړون پرې وکړي او په ځان یې ومني. دا قوانین به ستاسو او ستاسې د کور مالک د دواړو حقوق خوندي وساتي. هر څومره چې تاسو د دغو قوانینو په اړه پوهیږئ هغومره به تاسو د خپل کور په کرایه کولو کې غوره تجربه ولرئ. دا د کور مالک لپاره د قانون خلاف دی چې په لاندنۍ دلایلو سره تاسو ته د کور په کرایه درکولو څخه ډډه وکړي یا ستاسو سره مختلف ډوله چلند وکړي چې هغه نژاد، رنګ، مذهب، ملي اصل، جنس، معلولیت او یا دا چې تاسې ماشومان لرئ. که چیرته په دغې موضوعاتو باندې د کور مالک له تاسو سره توپیري چلند کوي او یا هم تاسې ته د کور په کرایه درکولو څخه ډډه کوي نو دا د قانون خلاف کار دی. که چیرې تاسې فکر کوئ چې د کور مالک له تاسو سره د پورتنیو دلایلو پر اساس تبعیض کوي نو تاسې د 402-94-6-6-5 شمېرې سره د مسؤلو کسانو سره په دې اړه خبرې کولی شئ. اپارتمان پیدا کول چې څنګه موږ کولی شو چې اپارتمان پیدا کړو او هغې ته غوښتنلیک وسپارو. غوښتنلیکونه او ایډوانس
یا د ضمانت پیسې ورکول. کله چې تاسو د نوي کور یا اپارتمان د کرایه کولو په لټه کې یاست، دا تاسو لپاره په ورته وخت کې دواړه په زړه پورې او ډارونکی احساس درکوي. تر ټولو مهم شی چې تاسو کولی شئ مخکې له دې چې تاسو قرارداد لاسلیک کړئ، هغه د کور یا د اپارتمان د لومړي لیدلو غوښتنه کول دي، چې تاسو کولی شئ چې خپل احتمالي نوي کور ته لاړ شئ او لیدنه ترې وکړئ. تاسو کولی شئ وګورئ چې د کور حالت څنګه دی او آیا دغه کور د اوسېدلو وړ دی او که نه دی. که چیرې ډېر مات شوي شیان شتون ولري او ډېر چټل وي، نو دا امکان لري چې تاسو لپاره سم کور نه وي. که تاسو غواړئ چې هغه کور چې هغه مات شوي شیان ولري په کرایه ونیسئ، نو تاسو باید د خپل کور مالک سره په قرارداد خط باندې ولیکئ چې دوی به د کور ټول مات شوي وسایل جوړوي مخکې له دې چې تاسو دغه کور ته کډه شئ. قرارداد خط باندې د لیکلو هدف دا دی چې ستاسو مالک اوس په قانوني ډول د دې توکو جوړول په ځان منلي دي او باید جوړ یې کړي. که ستاسو د کور مالک تاسو ته ووایي زه به دا سم کړم، مګر دا په قرارداد خط باندې ونه لیکل شي، دوی د قانون له پلوه اړتیا نه لري هغه څه وکړي چې دوی ویلي دي. تل په لیکلو کې د خلکو ژمنې ترلاسه کړئ. دا خورا مهم دی. یو ځل چې تاسو کرایه کولو لپاره اپارتمان یا کور پیدا کړ، تاسو اړتیا لرئ چې د دې لپاره غوښتنلیک ډک کړئ. ګرانو دوستانو، یوه موضوع چې ډېره مهمه ده، که هغه د کور په کرایه کولو کې وي او که هغه د ژوند په نورو برخو کې په نورو مسایلو کې وي، تل هڅه وکړئ چې په هره مسله کې هر څه په لیکلې بڼه واخلئ. هېڅکله یو چا سره په شفاهي ډول ویلو باندې پرېکړه مه کوئ، ځکه که چیرې نوموړی شخص له خپلې خبرې ګرځېږي، نو تاسې باید اسناد په لاس ولرئ. یو ځل چې تاسې کرایه کولو لپاره اپارتمان یا کور پیدا کړ، تاسې اړتیا لرئ غوښتنلیک ورته ډک کړئ. ځینې د کور مالکین تاسې اړباسي چې خپل د تنخوا رسید ورته وښایئ، نو دوی بیا په دې پوهېږي چې تاسې هره میاشت کرایه ورکولو لپاره کومه ستونزه نه لرئ. یو ځل چې ستاسو غوښتنلیک قبول شو، ستاسو د کور مالک به احتمالاً له تاسو څخه د تضمین یا پیشکۍ پیسې تادیه کړي. دا هغه پیسې دي چې تاسو مخکې له دې چې خپل نوي کور ته کډه وکړئ ورکوئ. په نیبراسکا کې قانون دا وایي چې د کور مالک تضمین یا د پیشکۍ پیسې د یوې میاشتې د کرایه څخه ډېرې نشي اخیستلی. کله چې تاسو د خپل اپارتمان یا کور څخه بل ځای ته کډه کوئ، نو ستاسو د کور مالک باید ستاسو د تضمین پیسې په 14 ورځو کې دننه بیرته ولېږي. په هر صورت که تاسو په خپل کور کې شیان زیانمن یا مات کړي وي، نو ستاسو مالک کولی شي د تضمین پیسې وکاروي تر څو هغه شیان چې مات شوي دي جبران شي. د کور مالک اړ دی چې د هغې ټولو شیانو په اړه چې هغه تاسې په دغه کور کې زیانمن کړي دي یا مو له منځه وړلي دي او هغوی بیرته ستاسې هغه د پیشکۍ پیسو باندې رغولي دي، د هغې مکمل معلومات باید له تاسو سره شریک شي. مخکې له دې چې تاسې خپل نوي کور ته لاړ شئ، تاسې اړتیا لرئ چې قرارداد لاسلیک کړئ. قرارداد ستاسو او ستاسې د کور مالک ترمنځ حقوقي تړون دی. دا تاسې ته اجازه درکوي چې په اپارتمان یا کور کې ژوند کولو لپاره تاسو څه کولو ته اړتیا لرئ. په قرارداد کې مهم معلومات شامل دي لکه څوک کولی شي چې په کور کې ژوند وکړي، د قرارداد د پیل او ختمېدو نیټه، هره میاشت څومره کرایه باید ورکړل شي، آیا د برق بیل د کور په کرایه کې شامل دی او که نه، د کرایه ورکولو مشخص تاریخ، څو ورځې وړاندې باید تاسې خپله کرایه ورکړئ مخکې له دې چې ناوخته شي. فیسونه، که تاسې په خپل وخت کرایه ورنه کړئ، نو څومره اضافي لګښت په تاسې باندې راشي. د قرارداد لاسلیک کول لوی کار دی. که تاسې د قرارداد په لوستلو کې آرام احساس نه کوئ،
نو دا به سم وي چې یو ژباړونکی راولئ چې تاسو سره د هر هغه څه په پوهېدو کې مرسته وکړي چې تاسې کوم شیان لاسلیک کوئ. که تاسو یو کور په کرایه نیسئ او د قرارداد له پای ته رسېدو دمخه وتلو ته اړتیا ولرئ، نو تاسې به د قرارداد ماتولو د قانون مطابق پیسې د کور مالک ته ورکړئ. ځینې وختونه خلک دې ته مجبوریږي چې په زرهاوو ډالر د کور مالک ته ورکړي. که چیرې دوی مخکې له دې چې کډه وکړي قرارداد مات کړي، نو تاسې باید تل دا ډاډ ترلاسه کړئ چې تاسو هغه څه باندې پوهېږئ کوم چې تاسو یې لاسلیک کوئ. په قانوني ډول ستاسې د قرارداد د ماتولو لپاره لارې شتون لري. که چیرې د کور مالک سرغړونه وکړي، د مثال په توګه که په کور کې د خرابو وسایلو جوړولو لپاره ژمنه لیکلې وي خو دی په خپله ژمنه کې پاتې راغلی وي، دا خورا مهمه ده چې ژر تر ژره قرارداد د پای ته رسېدو دمخه قانوني مشورې ترلاسه کړئ، تر څو دا ډاډ ترلاسه کړئ چې تاسې د کور مالک ته مناسبه خبرتیا ورکړې ده. کله چې تاسو قرارداد لاسلیک کړ، په قرارداد به لیکل شوي وي چې تاسې به څومره وخت په خپل اپارتمان یا کور کې اوسېږئ او کوم وخت به کرایه ورکوئ. اکثریت قراردادونه 12 میاشتو لپاره وي، په دې معنا چې تاسې اړتیا لرئ د ټول کال لپاره کور په کرایه نیسئ. ځینې قراردادونه 6 میاشتې، 3 میاشتې یا میاشت تر میاشت پورې وي. میاشت په میاشت په دې معنا ده چې تاسو یا ستاسې د کور مالک کولی شي د هرې میاشتې په پای کې ستاسو قرارداد مات کړي، لکه څرنګه چې تاسو نورو قراردادونو کې مالک او یا یو بل ته 10 ورځې دمخه خبر ورکوئ. که تاسې غواړئ د هرې میاشتې پای وروسته کډه وکړئ، تاسو په ساده ډول هره میاشت کرایه ورکولو ته دوام ورکوئ. ځینې خلک واقعاً د میاشتې څخه تر میاشتې قرارداد خوښوي، ځکه چې دوی کولی شي هر وخت له کور یا اپارتمان څخه کډه وکړي. اکثره خلک بیا د 12 میاشتو قراردادونه خوښوي، ځکه چې دوی پوهېږي چې دوی کور یا اپارتمان د ټول کال لپاره نیسي او نه یې پرېږدي. ځینې قراردادونه په اتومات ډول د کال په پای کې نوي کېږي. د مثال په توګه د یو کال کرایه ممکن د بل بشپړ کال لپاره نوي شي. دا ډول قرارداد کېدای شي تاسو ته ستونزې جوړې کړي. که تاسې غواړئ د لومړي کال وروسته کډه وکړئ، ډاډ ترلاسه کړئ چې خپل قرارداد وګورئ او پوه شئ چې څه کولو ته اړتیا لرئ. که تاسې وغواړئ چې کډه شئ کله چې ستاسې قرارداد پای ته ورسیږي، که ستاسو قرارداد دا ووایي چې تاسې اړتیا لرئ خپل مالک ته 30 یا 18 ورځې وړاندې خبرتیا ورکړئ، نو تاسې اړتیا لرئ خپل مالک ته خبر ورکړئ چې تاسو 30 یا 18 ورځې وروسته له کور څخه کډه کوئ. ډېری د کور مالکین غواړي چې تاسو ورته لیکلی نوټ ورکړئ. تاسې باید قرارداد وګورئ چې آیا ستاسې قرارداد د کور مالک ته د دې خبرتیا ورکولو څرنګوالي په اړه څه وایي. که تاسو خپل د کور مالک ته زنګ ووهئ او دوی ته ووایاست چې تاسې کډه کوئ، دا ممکن تاسې لپاره ستونزه جوړه کړي. د کور مالکین شاید په ټلیفون یا په لفظي توګه د کور پرېښودو خبرتیا ونه مني. تاسو باید هغوی ته له دوی د کوره د کډې کولو وخت په لیکلي ډول ورکړئ. تل د کور لیدلو په وخت کې په کور کې چکر ووهئ او ټول وسایل په صحیح ډول سره تفتیش کړئ. یو ځل چې ستاسې قرارداد لاسلیک شو، ستاسې د کور مالک باید تاسو ته د کاغذ یوه ورقه درکړي چې د هغې په واسطه تاسې کولی شئ د کور دننه ټول وسایل چک او معاینه کړئ. په دغه وخت کې تاسې کولی شئ چې په خپل کور کې مات شوي وسایل په نښه کړئ او نوټ کړئ مخکې له دې چې تاسې کور ته کډه ویسئ. که ستاسې د کور مالک تاسو ته کور ته د ورتګ په وخت کې دا چک لیست ورقه درنه کړه، تاسې باید پخپله جوړه کړئ او تاسې باید د تاریخ او لاسلیک لپاره ځای ولرئ. دا ډیره مهمه ده چې دا ورقه ډکه کړئ او په لومړۍ ورځ بیرته خپل کور مالک ته ورکړئ او یوه کاپي یې له ځان لپاره هم وساتئ. مخکې له دې چې تاسې خپل نوي کور ته خپل فرنیچر او توکي لیږدول پیل کړئ،
خپل اپارتمان یا کور ته لاړ شئ او هلته هغه ځایونه په نښه کړئ چې خراب شوي وي او د هغې څخه عکسونه واخلئ او له ځان سره یې وساتئ. دا به شاید ستاسې د 30 څخه تر 60 دقیقو پورې وخت ونیسي، خو د کاناډا په پای کې کولی شي چې دغه انځورونه تاسې له زرګونو ډالرو تاوان څخه وژغوري. تاسې باید دا عکسونه او دا ورقه له ځان سره وساتئ او کور مالک ته یې وښایئ چې تاسې هغه وسایل چې خراب او یا هم مات شوي دي د دوی لخوا نه دي مات شوي. که تاسو د دې فارم په ډکولو کې مرستې ته اړتیا لرئ، له یو چا څخه مرسته وغواړئ چې تاسو سره راشي. هغه شیان چې تاسې غواړئ ولیکئ او عکسونه یې واخلئ په لاندې ډول دي. ګرانو دوستانو، هغه شیان چې تاسې غواړئ د هغې عکسونه واخلئ او له ځان سره یې ولیکئ یا ځان سره یې یادداشت کړئ تر څو په راتلونکي کې درته کوم مشکل جوړ نه شي. هغه په لاندې ډول دي: چټل یا زیانمن شوي وسایل لکه یخچال، ماته شوې یا خراب شوې کړکۍ، دروازې او پردې، داغ شوی یا سوځېدلی او یا هم خراب شوی فرش، لیک شوي پیپونه، مات شوي ګروپونه. هر څه چې چټل وي، هر څه چې مات شوي وي او یا خراب لیدل کېږي. د مثال په توګه که تاسې اپارتمان ته لاړ شئ او په یخچال کې یوه پرزه خرابه وي، تاسې اړتیا لرئ په خپل چک لیست فارم کې ولیکئ. که تاسې دا نه لیکئ او د خپل کور مالک ته یې ورنه کړئ، نو تاسو څخه به د کور د وتلو په وخت کې ماتو یا خرابو شیانو په بدل کې پیسې واخلي. حتی که تاسې کوم وسایل مات کړي هم نه اوسي، نو له تاسې به د هغوی پیسې واخیستل شي. نو ستاسې لومړی چک لیست او عکسونه به ستاسو څخه ساتنه وکړي. دا ډیره مهمه ده چې تاسې دا فورمه ډکه کړئ او دا ټول خراب شوي شیانو عکسونه واخلئ. دا کولی شي تاسې ته سلګونه یا زرګونه ډالر وسپموي. کله چې تاسو عکسونه اخلئ، نو خپل عکسونه چاته برېښنالیک کې ولېږئ. په دې توګه ستاسې کمره یا تلیفون ته که یو څه پیښیږي، نو بیا به هم تاسې هغه عکسونه له ځان سره ولرئ. ګرانو دوستانو، دا ډیره مهمه مسله ده. کله چې تاسې خپل نوي کور ته کډه کوئ، د هغې مخکې تاسې کولی شئ چې هر هغه څه چې هلته خراب وي د هغې عکسونه واخلئ، هغه له ځان سره وساتئ، هغه خپلو ملګرو ته کولی شئ ولېږئ تر څو هغوی سره هم پاتې شي او تاسې سره هم پاتې شي، یا یې انلاین اپلوډ کړئ تر څو کال وروسته که ستاسې ټلیفون له منځه تللی وي یا خراب شوی وي، نو تاسې هغه عکسونه بیا ترلاسه کړئ. ځکه چې دلته اکثره افغانانو سره داسې پېښ شوي دي چې هغوی کورونه په کرایه نیولي دي، خو کله چې له کوره وځي، هغه وسایل چې هغه له وړاندې خراب وو، د هغوی تاوان هم په دوی راغلی دی. ځکه چې هر څه لپاره ته باید ثبوت ولرې. نو په دې هیله چې د یو کور یا د اپارتمان د کرایه کولو د قرارداد په وخت کې دغه مسایل چې موږ درسره شریک کړل، دا ټول په یاد ولرئ، دا په پام کې ولرئ او هر څه چې کوئ هغه په قانوني ډول مخته یوسئ. له توجه مو نړۍ مننه کوو ګرانو دوستانو. تر بیا چې د یو نوي موضوع سره راګرځو، اجازت غواړو. ښې شېبې.